ګرمان ته کمیستور ماته راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه لاکشن ګرمان ته کمیستور ماته راوړه تازه تازه ګلونه درې څلور ماته راوړه قدرمنو لیدونکو سلام علیکم نوروز دې ټولو ته مبارکي د آزادۍ راډیو په دفتر کې د نوروز محفل نیول شوی دی دلته د افغانستان تاجکستان ازبکستان او همدارنګه آسیایي هیوادونو ټول کارکوونکي د خپل کورنۍ سره راغلي دي او د نوروز جشن دوی لمانځي دلته وګورئ توشکې دي افغاني قالینه ده او همدارنګه دلته ښایسته انځورونه دي د افغانانو چې دوی دلته ایښي د نمایش لپاره همدارنګه دلته سمنک شته دی دلته بل سمنک دی ځینې افغاني خوراکونه دي هیله منده یم چې موږ نوروز په ښه هغه باندې موږ ډېر ښایسته موسیقي لګېدلې ده हमेशा हमेशा तू परेशा परेशा वक्त की कोताही से हमेशा 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 نو په دې هیله چې هر ځای کې چې افغانان دي په خارج کې نور هیوادونو کې هغوی هم همداسې ورځ ولمانځي په هیواد کې دننه ټولو افغانانو ته د نوي نوروز د نوي کال مبارکي وایم ډېره مننه او نوروز خو وي خو داسې ده چې د پراګ نوروز د هغه کوم چې روایتي نوروز وي د هغې په رنګ نه وي بلکې داسې وي چې دا داسې ډېر یو غونډه خو وي خو داسې ډېر روایتي نه ښکاري بلکې په دې کې هغه رنګ چې کوم دی هغه د یورپ رنګ ښکاري نو د نوروز اصل رنګ خو د کلو رنګ دی د هغه ځای د ښارونو رنګ دی د خلکو رنګ دی نو هغه رنګ پکې لږ ورک وي او بس دلته یو وړوکې غوندې غونډه شوي وه د یو حال دننه او بس دا چې هغه خلکو څومره کسان چې وو هغوی ځان ته لږ یاد راوړه چې نوروز هم یو د لمانځلو یو وخت وي خو اصل رنګ چې دی نو هغه بیا په هغې کې ورک وي سلامونه د نوروز محفل ډېر ښایسته او ډېر خوند یې وکړو هر کال دلته په اروپا کې چې موږ دلته کله نه اوسیږو د مختلفو هیوادونو نه لکه د منځني ایشیا د افغانستان ایران د پاکستان دا ټول راغونډېږي ملګري ښایسته کالي اغوندي ښایسته خواړه پخوي نو دلته هم دغه شانتې یو محفل جوړ و د نوروز د ورځې سره سم چې کوم خواړه هغه پکوان هغه جوړ شوي وو هفت میوه وه سمنک او دغه شانتې کلچې وې نور خواړو نو ډېر مزېدار شیان او ښایسته افغاني کالي وو نور چې کوم وطني کالي دي د نورو ملکونو هغه خلکو اخیستي وو ما سره نه وو نو ما اروپایي کالي اخیستي وو او باقي اتڼ پکې وشو ښایسته ګډاګانې پکې وشوې سندرې پکې وویل شوې نو ډېر ښایسته و سلامونه ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې د نوروز مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دغه نوی کال د هیواد لپاره د پرمختګ د سوکالۍ او آرامۍ کال وګرځي موږ خو دغلته مسافر یو په پراګ کې او بیا په تېره دغه څو کال کورونا هم نو
هیڅ قسم ته نوروز نه د لمانځلې او خو دغه کال بیا مو هم په راډیو کې یو څه پروګرام جوړ کړی و. پرون مو نوروز په خوشحالۍ کې یو وړوکی پاټو جوړ کړی و، خو بیا هم هغه خوند چې په وطن کې وي البته په پردیسۍ کې یا په مسافرۍ کې نه وي. تاسې ته یو خوشحاله او آرامه نوروز غواړم. Arbalsan da bir gelirsin, ağlat onu görgülüm. Oy, oy, sağından da bir gelersin, sağdaydan da bir gelersin. اول خو زما له طرف نه ټولو ته د نوروز ډېر مبارکي او خدای دې کړي چې دا زموږ په ژوند کې ډېر خوشحالیانې راولي. نوروز داسې وي لکه پراګ. دلته موږ اکثر چې دی نو په مسافرۍ کې پوره کوشش کوو چې که اختر شو نوروز شو هغه په ښه طریقې سره ولمانځو، ټول ملګري راغونډ شو. نو دغسې دلته دا ځل هم د نوروز په مناسبت سره موږ یو میله وکړله. پکې زموږ چې څومره همکاران دي هغې خپلې کورنۍ هم راوستې وې، نو خوند یې وکړو. هفت میوه وه پکې، د موسیقۍ بنډار پکې وشو او اتڼ پکې وشولې، نو ډېر خوند یې وکړو. دا مافت میوه ده. یو افغانه جلۍ ده چې د بیرغ نه جامې جوړې کړي دي، دا ناوکۍ ده. ټولو ته نوروز مبارک شه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نوروز په مرکزي اسیا کې ځینې هیوادونه منځي، دغسې په پاکستان کې، افغانستان کې. نو دغه هیوادونو خلک دي دلته په دفتر کې کار کوي، په ریډیو فری یورپ کې. نو دغسې هغوی سره موږ په شریکه باندې دغه ورځ په رون ومانځله. ډېر خوند یې وکړو، خوراکونه و، سندرې وې، موسیقۍ وې، ګډاګانې وې، نو ډېره مزه یې وکړه. اول خو خپل سلامونه تاسو ته. نوروز لومړۍ ورځ یعنې د کال لومړۍ ورځ ده، نو دا ورځ د ټولو افغانانو ته او دا څوک چې نوروز ته تللي د زړه له کومې ورته مبارکي وایم. او بس دلته خو څه ناڅه موږ نوروز جوړ کړی و، خو د افغانستان په هغه نه دی، په کومه کچه چې موږ هلته لمانځه، خو دلته اوس په هغه کچه باندې نه لمانځه، خو بیا هم یو څه کوشش مو وکړو. دلته چونکې د مسافرۍ ژوند دی، نو انسان زیات احساسوي چې یوازې یو. نو د هغه یوازوالي د کمولو لپاره خلک بیا په خپل اندسې واړه واړه کوششونه کوي. نو بالکل راغونډېږو، که اختر وي، که نوروز وي، که داسې د خوشحالي موقع، نو خوشحالي خو خوشحالي په هره طریقه منځل یې ښه دي. ټول راغونډېږي او د یو بل سره مینه کوي او همدغه د خوشحالۍ راز دی. عاشق زارت منم، مونس و یارت منم، عاشق زارت منم، مونس و یارت منم، در مرا اینا بودی ببر من میزنم، مانند فرهاد خود من بنشم.
پښتنو ځوانانو ته همدغه پیغام لرو چې څنګه تاسو ګورئ چې د هر مذهب د هر نسل خلک دغه ورځ لمانځي، نو باید چې همدغسې پروګرامونه تهوارونه هغه موږ جاري وساتو چې د هر مذهب د هر نسل د هر قام خلک هغې کې برخه اخیستی شي. نو ځوانانو ته زما همدغه خواست دی چې دغسې پروګرامونه کلتوري پروګرامونه هغه ژوندي وساتي. البته زه خو دغه 14 کاله مې کېږي چې زه په دلته اوسېږم په اروپا کې، نو که رښتیا درته وایم هغه میوې هوا هغه شیونه ما ونه لیدل چې د وطن جلا شوی یم، ځکه چې په وطن کې خو به دا یو رواج غوندې و. دلته نو فامیل سره زه نه اوسېږم، البته یوازې یم او زما خپل د لاسه نه کېږي چې دغه شیونه ځان ته خپله برابر کړم او چا میلمه کړی هم نه یم. جانان سے مازد جانانیم پر حق پت بیتور باجور گلونا کپ بازار میں خرسوی و سرزما کمیستور مادر اوڑا تازه تازه گلونا. دا خو ده چې دلته ډېر زیات پښتانه نشته، خو موږ هر ځل کوشش کوو چې موږ پښتانه راغونډ شو، که هغه اختر وي که هغه نوروز وي، چې یو څه نه څه میله جوړه کړو. وطن کې خو په افغانستان کې خصوصا د نوروز په ورځ باندې یعنې څوک چې نامزادان یې هغوی ته دا جیز وروړي، جلبۍ، ماهي او داسې نور رسم رواج چې کوم دي هغه وروړي. او بل هفت میوه چې دا یو مخصوصا د نوروز په ورځ باندې خلک جوړوي سمنک. خو دلته هم بعضې افغانانو دا کوشش کړی وي چې خپل رسم او رواج ته په یعنې خپل ماشومانو ته ور وښيي، خپل کلچر برته دلته هم را ژوندی وساتي. اختر په هغه باندې به بیا زه ووایم چې دلته کوم لکه زیاتره خلک خو داسې شته چې هغوی راغونډېږي، پروګرامونه هم کوي، خو هغومره زما په خیال باندې خوند رنګیني چې څومره د دې نوروز وي. یا خو دا ده چې د خلکو دلته دغه رخصتیانو مسله ده، یا دا ده چې د مختلفو نورو هیوادونو خلک دی، نو نه پوهېږم چې څه وجه ده، خو د نوروز خوند زیات وي. البته هغه اول کلونو کې چې زه دلته اروپا ته راغلم نو بعضې هیوادونو ته لاړو د کانسرت دپاره، البته ناروې ته، جرمني ته، دغه ځایونو ته لاړو، کنسرټونه مو وکړل. خو اوس نه پوهېږم چې خلک هم بې خونده شوي که څنګه دغه کنسرټونه او دغه محفلونه اوس دومره نه کېږي په البته په اروپا کې. خو تیر کال مې څو کاله مخکې زما د یو فیسبوک ملګری د هغه یوه سندره چې د همدغه نوروز په اړه وه ما ویلې وه او بعضې رسنیو کې هم نشره شوې وه. ډیر زیات خاص کر خپل مور پلار رونه خویندې دغه خو ډیر زیات یادېږي.
هغه چې کوم کمې د هغې دی نو هغه څوک هم نشي پوره کولی. خو بیا موږ یو کوشش کوو ځکه دا مو زموږ یو کورنۍ ده، دا هم زموږ خلک دي، نو راغونډ شو هغه خوشحالۍ دغسې بیا لمانځو.